وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دا دعایتونه دي ګران دي لوستلي که څوک چې د نیکۍ کار کوي رب العالمین ورته لاره اسانوي فسنيسره لليسرى قرآن کې الله وي موږ به ورته اسانه کړو لاره د اسانتیا لاره د جنت لاره د نیکیانو نو مؤمن ته نیکیانې اساني ګوره ما بار بار په دې بحث کړی ده په مخه ورته ضرورت نشته یو سړی د شپې الله ته ودرېږي علم یې زده کوي اذکار وایي د حرامو نه ځان ساتي د الله د نافرماني نه ځان ساتي دا ګران کار دی خو چې الله یې چاته اسان کړي بیا اسان دی او تپوس وکړه د هغه یو نه چې چاله الله توفیق نه دی ورکړی یعنې اوس دې ذکر ته وګوره دا به راشي انشاءالله همدې کتاب کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا ډېر عظیم ذکر دی خو ګورې الله چې چاله توفیق ورنه کړي دا دوه ټکي هم نشي ویلی دا ورته دومره ګران شي دومره چې تپوس یې کنځلې کوي بدې ردې وایي غیبتونه کوي فحاشي خورئ فحاشي کوي مزدورۍ له ځي بلاکونه اوچتوي کاڼې ماتوي هر څه کوي خو د دې دوو ټکو ویلو توفیق ورته نه میلاویږي نو دا د الله کرم او رحم دی چې په چا باندې وکړي او هغه سړي ته بیا دینداري او عبادت هغه اسان شي لکه یو سړی قرآن راوالي او ویي د کومو وروڼو او خویندو له چې قرآن نه ورځي راوالي غریبانان په ټکي کې سمن ختي او کته ځي او بره ځي د یو سړي په سینه کې ټول قرآن پروت دی او صرف پروت نه یو نیم به پکې ویني چې په سینه کې قرآن پروت دی سره د تفسیره سره د ترجمې دا ستاسو څه خیال دی چې دا اسان کار کړی اسان ولې اسان شو الله توفیق ورکو الله ورته اسان کو اوس تاسو ته زه یو دعا ښیم او هغه دومره به مشکله او چې دا به یادېږي او که نه به یادېږي به ترجمه سي یو سړي په سینه کې ټول قرآن ورسره حدیثونه او علم دا ټول الله یې اسانۍ هغه چا ته چې څوک د دین سره محبت لري او شوق لري او دا هېڅ ګران نه وي ته د شپې طلایي کې سمرې آیت الکرسي ووایه ورسره 3 سورتونه ورسره دا 2 آیتونه ووایه زباني نشي ولا قرآن راولی هغې نه ووایه موبایل کې خو بس قرآن نه وي که نه دا له شکر دی قرآن پکې شتي دغه موبایل کې راواړه ووایه او یا چا سره چې دا کتاب وي دا کتاب دی خپل ګوري دې کې دا دعا ده دغه دعا ووایه یادولی که نه شي بالفرض نو وی دریم ذکر د سورې بقرې آخري 2 آیتونه لوستل دلیل یې راوړی دی یو روایت چې هغه امام بخاري امام مسلم راوړی عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه ابو مسعود البدري وګوره یو عبدالله بن مسعود دی یو ابو مسعود دی عبدالله بن مسعود رضي الله عنه دا مشر صحابي دی او دا چې د ابو مسعود دی دی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده الآیتان من آخر سورة البقره چا چې د سورې بقرې آخري 2 آیتونه د دې باره کې خبره کوي من قرأهما فی لیلة کفتا چا چې دا 2 آیتونه په شپه کې ولوستل نو د دپاره کافي شو چا چې دا 2 آیتونه وي دا 2 آیتونه ولا کافي دي الله تعالی مسله اسانه کوي الله به حفاظت وکړي بیا دغه کسانو ته هم دا کوم چې
وظیفې پسې ګرځي غریبان، او څوک بیمار دی او د چا مزدوري نشته او چا څه مسله چا دا واوره که نه وګوره. وایي چا چې 2 آیتونه ووایي د آیتونه د لپاره څه شو؟ کافي شو. لاندې ورسره ګوره د علي رضی الله عنه قول راوړی دی. علي رضی الله عنه وایي چې څوک عقل والی نو دا آیتونه به نه پرېږدي مګر د خوب نه مخکې به یې وایي، لازم به یې وایي چې عقل والی. معنی څه شوه؟ چې عقل یې کار نه کوي هغه به یې نه وایي. ولې لکه اوس ته دې تجارت ته وګوره، د 2 آیتونو په بدل کې تا ته څه میلاویږي؟ یعنې هر څه دپاره کافي شو. اوس چې دا تجارت څوک پرېږدي دی به د عقل خاوند نه دی، د عقل خاوند. یعنې 2 آیتونه ستا دپاره کافي کېږي. رب العالمین د حفاظت کې حاجتونه دله پوره کوي، په ژوند کې دله برکت راچوي، په رزق کې به دله برکت راوړي، شیطان نه په حفاظت کې. او یو سړی دا پرېږدي خو د عقل خاوند نه دی که نه. لکه اوس یو سړی دی بازار ته وځي او یو سامان هلته میلاویږي چې وایي دا په 10 روپۍ دی، دی دا په 10 روپۍ راوالي، بل ځای کې ته یو سړی دغه 10 روپو دا سامان په 200 غواړي او دی وایي زه یې نه خرڅوم. نه، نو خلک به څه وایي؟ قمقل دی. یعنې 10 روپۍ دي ګټلې، تا دومره ګټه چې دی تا پرېښوده. دا دنیوي خبرې داسې ما یو مثال ورکړو، دا پالتو خبرې دي، خو دا اوس حقیقي ګټه ده. تا ته میلاویږي په 2 آیتونو. او زه به ووایم د فایدې دپاره چې کوم ملګري سره ګړۍ کې دغه شته هغه حساب چې کوي ته عثمان حساب وځای وایم زه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 45 سکند، یعنی یو منټ هم نه شو چې یو سړی 45 سکنډه نه ورکوي د غټ تجارت لپاره، او یو ځای کې ګرځي او بل ځای کې شکوې شکایتونه یې روان دي چې دا مسله ده دغه مسله ده داسې. موږ باندې ګورې رب العالمین پوره حجت قایم کړی، او ځکه یو حدیث کې دا هم راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي که قیامت په ورځ چا په خپله تله کې بد اعمال وموندل فلا یلومن الا نفسه، نو خپل ځان دې ملامته کړي. ګوره ته داسې نشي کېدی چې ته الله ملامته کړي. الله په څه کې ملامته کړي؟ یو خبر وکړي په څه کې ملامته کولی شي؟ پیغمبر په څه کې ملامته کړي؟ علما په څه کې ملامته کړي؟ هر څه شته. نو څوک